السلام علیکم ستړي مشئ زه ایاز صافی یم کرونا جدي ونیسئ په کور پاتې شئ بعضو هیوادوالو میسیجونه کړي او دا پوښتنه کوي چې هغې څنګه کولی شي چې یا وزن یې ډیر شي او یا یې عضلاتو ته وده ورکړي. په لومړي سر کې به تا ویم چې د وزن ډیروالي ته زړه مخه کوئ ځکه چې موږ تاسو ته په ساینسي څېړنو کې داسې راښودل کیږي او ثابت شوې ده چې وزن ډیرول یا چاقوالی دا د هر مرض مور ده، نو دې ته زړه مخه کوئ. خو خبره که چیرته د عضلاتو غټوالی وي هغه دا ده یا د اندامونو غټوالی، هغه په څو طریقو باندې کیږي. یو طریقه خوراک دی چې موږ تاسو باید خپل خوراک ته تغییر ورکړو. څونه وخت موږ خوراک کوو، څه رقم خوراک کوو او بیرته څه رقم حرکتونه یا فزیکي فعالیت یا ورزش کوو، دا بل یو وجه ده. کوشش وکړئ که تاسو غواړئ چې ښه خوراک وکړئ او وجود مو وده وکړي او سره ورزش هم کوئ، نو باید داسې خوراک وکړئ چې پروټین پکې ډېر وي، لکه غوښه شوله، چرګ شو، ماهي شو، نور سبزیجات شوله، شیده شول، هګۍ شولې، لوبیا شول. د داسې خوراک نه ګټه وکړئ تر څو ستاسو وجود وده وکړي. خو دې سره بیا دا هم ضرور ده چې موږ تاسو فزیکي فعالیت او ورزش وکړو. بله خبره دا ده د بعضې ځوانانو چې هغې سره دا فکر دی چې د هغې وجود لا فل حال وده نه کوي او هغې یا 20 کاله یا 18 کاله عمر دی، هغې باید دې ته تشویش ونه کړي ځکه چې زیاتره وخت په فزیالوجي څېړنو کې داسې ښودل کېږي چې د بعضې خلکو خصوصا ځوانانو چې د هغې مور او پلار هم په ځوانۍ کې وچو یا اوس لکه ډېر چاق نه دي، د هغې وجود وروسته وده کوي. نو ستاسو وجود د 15 کلنۍ پورې وده کوي، تاسو ورته ورخطا کېږئ. مخ خپل خوراک ته دوام ورکوئ، ښه خوراک، صحتمند خوراک ته اوبو سره هم څښئ او ورزش کوئ، نو ستاسو وجود به وده وکړي. په دې ویډیو کې زه بعضې حرکتونه تاسو ته هم ښیم چې تاسو یې کولی شئ په کور کې وکړئ، په یو وړوکي ماحول کوټه کې وکړئ. لکه دا زه اوس په کوټه کې ولاړ یم او دا حرکتونه کوم، ډېر اسانه حرکتونه، دا ستاسو په ټول وجود باندې کار کوي او ټول وجود ته ګټه رسوي، خصوصا خېټې ته، خپو ته، اوږو ته، ملا ته، سینې ته، اندامونو ته او ټرایسپس او شولډر ته هم. نو داسې هم واضحه ده چې هغه ځوانان چې د 18 کاله عمر دی، د 20 کاله عمر دی، هغې باید دومره وزن که کلبونو ته هم ځي، دومره وزن باید اوچت کړي چې ډېر نه وي، ولې چې د هغې وجود لا تر اوسه کوم هورمونز چې دي هغه وده کوي او که چېرته هغې ډېر دروند وزن اوچت کړي په کم عمر کې، نو هغه وده ودرېږي او لکه بیا ډېر وده نه کوي. نو کوشش وکړئ چې فزیکي حرکتونه کوئ، بیل رقم ښه خوراک کوئ او دې ته لا تشویش مه کوئ. دا د تشویش خبره نه ده که ستاسو وجود لا فل حال دومره ډېره وده نه ده کړې او عمر هم لا ایله د 20 کالو دی. بل به دا هم ضرور ویم، د پروټین، وچ پروټین چې په بازارونو کې خرڅېږي یا لکه نور داسې درمل چې استعمالیږي، هغې نه جدي ډډه وکړئ. هغه ستاسو صحت ته، ستاسو ګردو ته، زړه ته ښه نه دي او غټ ناروغیانې پیدا کولی شي تر دې چې د زړه حمله هم راوستلی شي. نو راځو بعضې حرکتونو ته چې موږ څنګه کولی شو چې خپل عضلاتو باندې کار وکړو تر څو زموږ عضلات پیاوړي شي او غډب شي او قوي شي. نو تاسو کولی شئ چې مثال زه تاسو ته یو حرکت ښیم، په نورو ویډیوګانو کې به هم تاسو لرئ چې پلانک ورته ویل کېږي. موږ راځو مثال ښکته کېږو، که څوک پوره کولی شي تاسو کولی شئ چې لاسونه دا ځایونه چې دي په ځمکه کېږدئ، خپې مو شاته کوئ، سیده ودرېږئ، صحیح ده. خېټه مو د ځمکې نه شاوخوا 6 انچه اوچته ونیسئ. که دا د بعض خلکو دپاره سخت وي نو کوشش وکړئ خپل زنګونونه په ځمکه کېږدئ او ملا مو سیده کوئ، بیا لاسونه داسې اوچت ونیسئ، صحیح ده. دا یو اسانه بله طریقه ده چې شروع کوو دې. د 10 ثانیو نه شروع کوو. دا حرکت موږ 4 دقیقې کوو، 10 ثانیې، بیا 15 ثانیې، 1 دقیقه او بیا 1.5 دقیقه موږ کوو. نو کېدای شي زه ټول تاسو په ویډیو کې ونه ښیم، خو تاسو خپل ځان ټایم کوئ چې څونه وخت کولی شئ. نو دا کوو اول داسې د 10 ثانیو دپاره. ډېر ثانیو چې دا وکړو، بیا کولی شئ ساه واخلئ، لږ دمه واخلئ، بیا په همدغې پوزیشن کې تاسو ښکته شئ. په ډېر آرام سره په 10 ثانیو لپاره داسې وکړئ. کوشش وکړئ چې ځان چې ویې شمارئ څو دفعې تاسو دا حرکت کولی شئ. تاسو کوشش وکړئ اول د ښي لاس نه شروع کړئ، بیا د چپ لاس نه، صحیح ده.
دا حرکت هم 4 دقیقې وکړئ، 10 ثانیې، 45 ثانیې، 1 دقیقه او بیا 1.5 دقیقه دا دویم حرکت هم وکړئ. دمه ورسره اخلئ، اوبه مو ورسره څښئ تر څو تاسو ستړي نه شئ. په قلارې کوئ، ساه ورسره اخلئ، تنفس مه هېروئ. دا ستاسو په خېټه باندې، په لاسونو، مټو، پښو کار کوي. دریم حرکت مې داسې دی، بیا همدغې سیم پوزیشن ته ځو. صحیح ده؟ دا دپاره اوچتېږو. مثال کله چې راوچت شئ کوشش وکړئ لاس مو داسې سیده ونیسئ، بیا ځو ښکته کېږو، بیا راوچتېږو، بیا لاس سیده. صحیح ده؟ یو 15 دقیقې ښي لاس وکړئ او 15 دقیقې چپ لاس. دا مو چې وکړو، دا 3 حرکتونه شول. که چېرته دا اسانه وي تاسو کولی شئ چې نورې هم ثقیله کړئ ځان لپاره. هغه داسې ثقیله کړئ چې داسې ودرېږئ، څه چې راوچت شئ ښي لاس او چپه خپه یو وخت کې اوچت کړئ. صحیح شو؟ بیا ځو، بیا راوچتېږو، نو بیا چپ لاس، دا حرکتونه په ټول وجود باندې کار کوي، ډېر فایدهمند دي. لږ سخت هم دي، سړی لږ ګډوډېږي پکې هم، خو په حوصلې باندې وکړئ، کوشش وکړئ. بل دا هم چې وکړو، تاسو ګورئ 3-4 حرکتونه دي. زما تنفس هم پکې سخت شو، خوله هم شومه. باید تنفس بار بار ورسره واخلو. که بیا مو وجود کې دمه وي کولی شئ چې 10 دقیقې 50 سینه کشانې هم وکړئ. مثال سینه کشانې مې بل دفعه هم ښودلې وې. که چا لا تر اوسه نه ورځي کولی شئ چې زنګونونه په ځمکه کېږدئ، لاسونه مو واس کړئ، داسې ښکته شئ. صحیح ده؟ او که څوک یې کولی شي مثال داسې که بیا نور حرکتونه مو کول، سکواټس هم کولی شئ. دې حرکتونه ته نور دوام ورکولی شئ. نو دا تاسو یو وړوکي ځای کې په کور کې ماشومانو سره، فامیل سره کولی شئ تر څو عضلات هم پیاوړي شي، زړه مو قوي شي او وجود هم وده وکړي له خیره سره. دا ویډیو د نورو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ او دا پاڼه هم لایک کړئ او شریکه کړئ تر څو ترې نه هېوادوال ګټې واخلي. تر بیا مو په خدای سپارم.